په جرابو مسا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړه تسوی چې د خبرې پټې ترمذی را واخلا سنن ترمذی را واخلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مرض الوفات کې چې وفات کېده دا غي نمخ کې او بیره وختلی او چې کله او برا وختلی جرابي په خپل باندې وي او چې کله او دس کوو نو په جرابوي مسو کړه وی فرمایل نن ما غکارو چې ما مخ کې نو کړل زت خو نو کنه دا علماء مطلب که مخکې خلاف هم کړی اوس زما ذهن کلیر شي ردی باندې مسا جایز په دې اتفاق دی صرف دا خبره خو کې دوی جوړی کړي دا احناف علماء منیش په جرابو مسا کې خو دې نه داسې جرابه به او دومره مزل به کې او داسې جرابه به او داسې جرابه دا داسې جرابه او داسې جرابه په حدیث کې نه حدیث جرابه نو تا خبره مشکله کړې د امت ولی چې نبی علیہ السلام او صحابه په جرابو باندې مسو کړه او نبی صلی الله علیه وسلم د دې اجازه ورکړه او ته چې نه دا جرابه خو چرته په مارکیټ کې مو ولا کته دا چې کومه یاد نو مطلب دا دی چې په دین کې داسې یو خبره راغله چې امت په عمل نشي کولای نو بیا رخصت دی د مصیبت دی دا جرابه باندې مسو رخصت او مصیبت تاسو نه تاسو کوم زینونه کلیر کوي دا رخصت او مصیبت نو تاسو د مصیبت جوړ کومولای لکه نبی علیہ السلام مونږ ته په هغه شی باندې اجازه راکړي چې په دنیا کې اړوشته نه په یو مارکیټ کې د جرابه نه ملاويږي دا مونږ کړی نعوذ بالله ستا مطلب خدا نه چې دا نبی دی امت ته تکلیف ورکړي چې شابه ورته اوس ګرځه دغه جرابه ځان په اډر تیارولو نه د دین رخصت سره غپ ما لګوا دا غپ ته دلته په دنیا کې ولګي قیامت کې الله رسول جواب او ډرامې دي جوړې کړې او کله یو سکه او کله بل سکه او دا استاد پتی دي خپل کې په بل لګوي هغه په سیموز نه کیږي بل هغه په سیموز نه کیږي بل هغه په سیموز نه کیږي مونږ وایو چې مسلمان دی او کلمې ویلې او عقیده توحید د زمونږ په سیموز کیږي مونږ پتا په سیموز کوو چې ته صحیح مونږ کې او سوره فاتحه در پسې ویلې شو او دا خپل تعدیل او ارکان دي برابر او رکوع سجده دي برابر او مونږ خپل هغه تسبیحات ویلې شو مونږ در پسې مونږ کوو قلاری ته لګیا او سم باندې فتوی ورکوا چې هغه پسې نه کیږي او د پسې نه کیږي دا فرقه واریت دا لانجې دي خلک